کې الله ته ودرېږه وجاړه دا کار دله پوره کوي نه نه جي وظیفه مولدینه غټه وظیفه شتي بله چې سړی الله ته ودرېږي او جاړي خو هلته ده باندې دې مختصر لار لټوي چې کومه مولیانو ورته اسانه کړې ده یو څو ټکې ذکر ورته وښایي چې کار یې وشي ټکه او پړکه اوس دې کې تهجدو له راپاڅېدلي او خوب خرابول دي او په تهجدو پسې به بیا ویتر کوي او په ویترو پسې به بیا سهار منزله جومات ته ځي دا خو قصه ورانه شوه دغې ته خو دی نه دی تیار دی خو مختصر لار غواړي نو چې دا کار یې وشي او تهجد او ویتر او سهار مونځ او امام سره او جومات کې وایي دا دې خبره کوم ځای ته بوتله بیا چې الله د دنیا اسمان ته راکوشي او تا ته وایي چې څه غواړې او که نه او تا کمبل په ځان راچولی او داسې یو قسم بې پروا یې زه نه غواړم زه روغ هم یم زه پوره هم یم زه هر څه یم یا الله زما څه د ضرورت نشته دا سړی دا راته قیمتي خبرو کوم په زړه یې ولیکئ کم سړی چې د شپې خپل رب ته نه ودرېږي که نه د دې یوه نښه هغه دا ده اگر که دا به همیشه قانون نه وي یوه نښه یې دا ده چې دی به د ورځې په دې مخلوقاتو پسې منډې ډېرې وي کله چې دې سړی ولیدو ذلیل او خوار د مخلوقاتو په مخ کې پوه شه دی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ځکه چې د شپې چې څوک خپل رب ته ودرېږي رب العالمین وله دا حاجتونه پوره کوي که مخلوق باندې ولا پوره کوي خو دا مخلوق ورته الله مسخر کړي دی ذلیله کېږي نه هغوی ته او دا چې ذلیل او خوار او د یو په در او د بل په در او یو ځای کې دیکه خوري او بل ځای کې دیکه خوري دا له زه لیکل در کوم دا سړی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ها امتحانن کېدی شي چې یو سړي باندې سخته ډېره او یو ذلت دی یو سخت او امتحان دی زه خبره د ذلت کومه داسې کېدی شي چې یو سړي باندې سخت امتحان او دغه دینداره سړی کېدی شي که نه شي کېدی شي یو سړی ذلیله دی الله ذلیله کړی دی او رسوا کړی دی دا جدا خبره ده دا چې ذلیله او رسوا کړی دی دا عذاب دی د الله طرف او د هغه عذاب ډېرې وجې کېدی شي یوه وجه دا ده چې د ده د خپل رب سره رابطه نشته او څوک چې خپل رب سره رابطه ساتي رب العالمین هغه یوازې نه پرېږدي او به یې ښکلی دلیلونه پې ډېر دي یو یونس علیه السلام رایت که ذات د مهي خېټې ته ولیدو څومره لوی امتحان دی داسې امتحان په تاسو کې په چا راغلی د مهي خېټې ته څوک ولیدلی او یو څو کاله بیا د مهي په خېټه کې پروت دی څوک ته ماته یې وښایي ته راشي خپله وړه غوندې کې مسله راوالي او د هغې سره داسې ګډوډ شي د مهي خېټې ته ولیدلی دی یو څو کاله پکې پروت دی رب العزت ته د مهي د خېټې نه فریاد وکړو الله راوویستو ولې الله په خپله قرآن کې وایي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله وی کده پر راحت کې زمونږ پاکی نه بیان کړه مام د مې په دې خېټه کې پرې خودو د قیامت پورې به پروت والته هغه بنده د الله د الله سره رابطه مضبوطه او په راحت کې الله په سخت کې پرې نه خاوت نو چې سړی نه په راحت کې د الله سره رابطه ساتي او نه په سخت کې ساتي نو د مسلې به څنګه حل شي د دعاګانې به څنګه قبول شي که نه خبره زما غلطه ده دا داسې یو ښکلی مثال مې ذهن ته راغی دلته دا مسافر یو بل ته اکثر دا نصیحت کوي وی وخت په وخت د کپیل دی خواله زه راځه وی یو بل ته کوي وی فایده به دی چې بیا به د هر کار په اسانه کوي خو ته وخت په وخت خو زه راځه ته خو ورښکاره کېږه دا د دنیا حالات نو چې زه تاته وایم چې د خپل رب سره رابطه مضبوطه ساته دا مسله به حل کوي دغې ته موږ سوچ نه کوو کپیل خواله زه راځه د ملک صاحب خواله زه راځه او د مالداره خواله زه راځه او دغه بل خواله زه راځه چې مسلې دې حل شي د دې دنیا چې کوم باچا دی دا زه درته وایم د هغه سره رابطه ساته دا مسلې دې حل کوي
وخت په وخت یادوه، وخت په وخت سره جرګه کوه. جرګه د الله سره یوازې په خپله کمره کې چې څوک د سره نه وي جاړه وده، ځان له فریاد ورته کوه، مینت او زاري کوه. ته ګورې چې مسلې در حل کوي که نه حل کوي. الله المستعان. زمونږ دا دعاګانې بس دعاګانې او زمونږ د حالاتو ته وګورو او ټول دغه شکایتونه کوي دعاګانې نه قبلېږي. نو هغه په من کې کمی دی. رب العالمین چا سره ظلم نه کوي. خبره مې دا کوله چې د شپې الله دومره وکړي چې د دنیا د اسمان ته راکوشي او ته دومره نشي کولی چې دا کمبل لرې کړي او هغه ته ودرېږي. بې وفایي زما او ستا، یعنې هغه رب العزت چې د دنیا مالک دی او خالق دی، هغه د دنیا اسمان ته راغی خو ما او تا د ځان نه کمبل لرې نه کړو چې هغه ته ودرېږو. زه خو تاسو ته اکثر دا وایم دې ټولو ملګرو ته زه یم 2 رکاته کوه، 2 چې بلکل صفر یې که نه 2 رکاته کوه، 2 رکاته ولې کم ګران دي او ښه اسان دي. سهار منزل لږ وخت یې راپاسي که راپاسي سهار منزل یو خو سهار منزل نه راپاسي د هغه موږ سره علاج نشته. اوس که زه درته دا وایم چې سهار 9 بجې 2 رکاته تهجد کوه نو دا کېږي؟ یا خیر دی زه ته سهار چې کله کار له ځې 8 بجې نو ځان له یو 4 رکاته تهجد کوه، کېږي؟ نه کېږي. نو موږ هم دا وایو چې د دې موږ سره علاج نشته. خو که سهار منزل راپاسې نو اسانه طریقه ده. ته راپاسې مثال کې 3:30 بجې سهار منزل په 3 راپاسه ښکلی اودس وکړه، الله ته ودرېږه، 2-4 رکاته پسې ویتر وجاړه، دعاګانې وواړه، راځه جومات ته. فایده به یې دی چې یو خو به سهار منزل وختي راشي، نو بل سهار مونځ چې ته کښې نو توجه به دې برابر وي. چې سهار منزل راشي دا ډېر پکې موږ وینو سترغلي پړسېدلي او کله ګرمي کې او کله سر ګرې او کله سټ ګرې، ځکه چې دی دقه ټیم کې راپاسېدلی او رامنډې والي. د دې نه په دې پوه دی چې امام څه تلاوت کوي، امام څه وایي څه نه وایي، دا مونځ حالانکې په هر منځ کې خوني، په هر منځ کې خوني، دې کې شک نشته. خو د سهار د منځه دا خون نه دی، د دې ځان له خوني که نه. او ځکه الله وایي إن قرآن الفجر كان مشهودا. سهر د منځه د تلاوت اورېدل الله وایي ملایک هم راځي. نو چې ملایک زموږ په جوماتونو کې ولاړ یو تلاوت اوري او موته نه وي، څومره بدبختي خبره ده. نو چې کوم سړی سهار منځه نه راپاسي هغه ته 2-3 رکاته 4 رکاته کول څه دي؟ اسان دي که ګران دي؟ اسان دي، ځکه چې هغه هسې هم راپاسي خو لږ رامخکې شه بس. او چې بیا شوقیني او د دې عبادت سره عادت یا خو بیا ځان له د هغه قصې دي او د هغه ځان له کارونه دي. ځکه علما وایي د دې شپې سره ناشنا رازونه پراته دي، خدای بیانولی نه شي. که چېرته یې بیان کولی شو موږ دې تپوس کړی وی چې ای شپې د دې نیکانو خلکو رازونه راته بیان کړه چې دوی د شپې څه کوي، نو څه عجیبه رازونه به بیان کړی د دې نیکانو هغه ژړاګانې، د دوی هغه اوږدې اوږدې سجدې، د دوی هغه عجزي د الله په مخ کې، د دوی هغه اوږده اوږده تلاوتونه. حیران بشي. خو هلته شپه ده، تیاره ده او څوک یې نه ویني بغیر د چا نه، بغیر د الله. موږ یې نه وینو، موږ ته نه یو خبر. او نن نیکان خلک دا راښکاره کوي، دا مې یاده کړه. الا یو ځای کې ولیدی شوه جدا خبره، خو نور د خپل طرف نه دا نه راښکاره کوي. او کله به دا صحابه کرام دا سلف صالحین یو بل سره کېږي دا خبره به پټوله دی یو بل نه تپوس به ته وکړو چې څنګه لکه مثال کې قصه به راواسه. بعض روایتو کې شتي که نه یارې پرون چې هغه ستوری پرېوتو چا لیدلی و؟ ملګرو سره خبره کوله ستوری چې پرېوتو چا لیدلی؟ هغوی تاسې کول هغه ټیم هغه سوچ لاړ چې خبر رانه غلطه شوه، ځکه چې ستوری چې پرېوتو خو زه ویښ وم چې ویښ وم دا خو دته پته ولګي د تهجدو دپاره راپاڅېدل. نو بیا ورته ده وایي چې هغه ما له څه شي ټک را کړی و نو خوب مزه نه راکوله، او څه شي چې چله نو خبرې په هغه طرف راته وکړې چې خوب راله مزه نه راکوله، او چې سړی وچیچلی شي نو دله خوب مزه نه ورکوي. خو خبره یې دېسې ته پورې نه ښودي چې زه تهجدو ته ولاړم.
او هغوی به راښکاره کول او که نه خو الله به راښکاره کول ځکه چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وایي د هغوی په مخونو کې به نښې وي د سجدو د لاسه یو تفسیر د دې دا دی علماو دا خبره کړې ده د سلفونو نقل ده چې د هغوی مخونه به زیړو د شپې د تهجدو د لاسه ولې مخونه زیړو خوب یې نه دی کړی شوګیرې کړې نو کوم سړی چې خوب ونه کړي سحر د ده د مخ نه پته لګي نو هغه په خپله پته لګېده چې دی شپې تهجدو ته پاڅېدلی نو دا ډېر قیمتي وخت